خپه چې نشئ په ما ګرانو یو تپوس کومه کومې ډرامې چې اوس راځي زموږ پښتو دپاره په دې کې شته دې څه پیغام د پښتنو دپاره کوم حالات کې د ګډا ته پښتني ویستې یا بې ضمیره معاشرې نه د لمبي ویستې د پښتنو د دروند کلتور نه د جامې ویستې د پښتونخوا په سپین تندي باندې د تور پورې کو په ننګ ناموس او په عزت دې ورله اور پورې کو سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیاله نه خوا د چا گازر و د چا پکې مولی نه خوا د یو بوجې و د بل پکې شکرې نه خوا چا راته وی د یو سړي پکې ډیبرې نه خوا زه به څنګه چې هغوی د پښتو په شاعرۍ باندې خبره وکړي چې یاره د پښتو شاعري داسې بیکاره شوې ده نو که دې خوا موږ وګورو نو د پښتو ډرامې چې دي نو هغه لا په کور کې کتل څه کوي چې یو مشر د خپل کشر سره نشي کتلی نو په هغې باندې یو نظم ویم خو د نظم نه وړاندې یو دوه شعرونه ویم چې زما بې وسه مینه ستا قاتل ستم ته داسې زما بې وسه مینه ستا قاتل ستم ته داسې او د شیر عالم د چړې لاندې میمونه پرته وه او خوب کې مې چغه کړه چې له خامار وخوړلم چې را بیدار شوم ستا کمسۍ مې په سینه پرته وه دا یو نظم دی چې ای شاعرانو ادیبانو یو تپوس کومه د پښتو ژبې قدردانو یو تپوس کومه خپه چې نشئ په ما ګرانو یو تپوس کومه کومې ډرامې چې اوس راځي زموږ پښتو دپاره په دې کې شته دې څه پیغام د پښتنو دپاره دا کردارونه خو په سکرین باندې کتلو نه دي دا چې څه وایي نو بلکل د اورېدلو نه دي دا چې څه وکړي نو قسم دې د ویلو نه دي دا مینه داسې به کول وي د جینۍ سره بس یا سندره او ګډېدل وي د جینۍ سره نشه به وکړي د شرابو پلار او مور وولي ټوپک راواخلي سمدستي به ورور او خور وولي سترګې به سرې ځان لیوني کړي دوه درې نور وولي د پښتنو بچو ته دا کم یو عادت ورکوي د نوي نسل ته دوی دغه تربیت ورکوي د خدای ظالمه تا پښتو خو دومره سپکه کړله د خدای ظالمه تا پښتو خو دومره سپکه کړله نور به پسه وکړي یا خو دې تې ورکه کړله د هر یو قوم دې د پښتون نه پیدا کرکه کړله ته چې کم شکل جوړوي دا پښتون دغسې وي د پښتنو د میاندو خویندو ژوندون دغسې وي دا د پنجاب نه چې اوس دلته راولي تور سرې دا په میدان باندې چې دلته ګډوي تور سرې دوی جوړې نه لري په خپل کور کې بیخي تور سرې په مور او خور باندې غیرت په خلک دې ته وایي دا د پښتو ژبې خدمت په خلک دې ته وایي مننه په کوم حالات کې د ګډا ته پښتني ویستې یا بې ضمیره معاشرې نه د لمبي ویستې د پښتنو د دروند کلتور نه د جامې ویستې د پښتونخوا په سپین تندي باندې د تور پورې کو په ننګ ناموس او په عزت دې ورله اور پورې کو اسې نو دا د پښتنو خلاف ورزي نه ده څه دا د اسلام او پښتو شان کې ګستاخي نه ده څه د څو پیسو دپاره ټوله تبعي نه ده څه ته چې ماشوم له تمانچه ټوپک او بم ورکې نو داسې ښه نه ده چې کتاب ورکې قلم ورکې مننه اخري بند دی چې د خپل قلم سره انصاف ادیبانو وکړي په ښه او بد کې لږ تمیز پروډوسرانو وکړي په کردارونو ملک سوچ اداکارانو وکړي په کردارونو ملک سوچ اداکارانو وکړي انګاره دا خو د پخپله د خپل کور بېعزتي پښتو مو مور ده او خلک نه کوي د مور بېعزتي د بلیادي اوټونه چې په هغې باندې یو نظم دی هغه ویمه وي چې ساجیبه شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمن ماسخوتنو پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تنو پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیاله نه خوا د چا گازر و د چا پکې مولی نه خوا د یو بوجې و د بل پکې شکرې نه خوا چا راته وی د یو سړي پکې ډیبرې نه خوا دغه ځای نه به شو د یو بوجې و د بل پکې شکرې نه خوا د چا گازر و د چا پکې مولی نه خوا چا راته وی د یو سړي پکې ډیبرې نه خوا د چا چنچڼه و د چا پکې پنجره نه خوا د مولا ډولو د اجړه به مسله نه خوا څوک د ذلو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به ونو شپږ به بوډاګان ولاړو سل وډونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوی زامن ورسره پلار او مور ولاړو
نو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چم تنازع جوړ کړه او پر یو کور اره کوڅه کې پتنه جوړ کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نشي او لار پکې پیسې ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کې که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کې ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي او پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاووي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخیری بند چې الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سه تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دام لا سنخي خو سه شرمول دا خلک نورو قانونو ته انګاره ترقی میلو شو خو ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدنیتی میلو شو